دا د جلال آباد ښار په زړه کې د 400 والو څپلیو یو کوچنی کار ځای دی. 8 تنه پکې ټوله ورځ پر کار بوخت وي، هم د خپلو پیرودونکو غوښتنې پوره کوي او هم له دې لارې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. وایي د دې څپلیو کاروبار د کوزې پښتونخوا په 400 سیمې پورې اړوند دی، خو د وروستیو کې په بره پښتونخوا کې هم ډېر غوړېدلی. 45 کلن عزیز الرحمن وایي 32 کاله کېږي چې د 400 والو څپلیو کار کوي. د کاروبار وروستي 15 کاله پر وطن شو او خوښ دی چې زحمتونه یې بې پیلې نه دي، خو تر اختر وړاندې ورځې ډېرې بوختې او پیرودونکي خورا زیات وي. د هغې چې د هغې نه لایق استادان دلته شته دي، لایق ډاکټران دلته شته دي، خو نه وایي د پېښور نه مې سپلای چې راوړي بیا دلته ورته خپوي. هلته هم دا کار کولو. زه دې خلکو ته همدا وایم چې یاره چې د هغې ته دومره تکلیف او لانجې بیا غټو وړو خفه سئ نو دا د خپل تولید وطن استعمال دا استعمال کوي. مطمئن به ته هم پې زه به هم پې مطمئن یم. که څه ګیله شکوه یا غټه وړی خو ما ته بېرته دوکان ته راتلی شي. زرولي مامونځی له تېرو 15 کالو راهیسې 400 والې څپلۍ کاروي. وایي پخوا به یې د شوق پاللو په خاطر دا وړې څپلۍ له کوزې پښتونخوا راغوښتلې. هغه به هم کله غټې وي او کله وړې، خو په خبره یې اوس یې دا ستونزه حل ده. خوشبختانه چې بره پښتونخوا بالخصوص جلال آباد کې خلک د دې څخه استفاده کوي. اوس دلته ښه استادان پیدا شوي او هغه کومه ښه کوالټي او مقدار چې او معیار چې دی په هغه باندې لکه نسبت چې کوزه پښتونخوا کې تیارېږي دلته هم دغه شانې ښه ډیزاین ښه یعنې هغه کلکوالی ورڅه په نسبت ښه پوره جوړېږي او پوره برابرېږي. اسمت الله د مزار شریف دی خو کار روزګار پر جلال آباد دی. وایي کلونه کېږي چې بل ډول څپلۍ نه دي په پښو کړي. د ده په خبره اوس یې ملګري او خپلوان هم ترې غواړي چې له جلال آباد ورته 400 والې څپلۍ وروړي. از ما که از اونجا رفتیم زیادتر دیدیم که چپلی که در پای ما دیدم فهمید خوششان آمده، گفته بیار از ما بردیم برشان. گپ نیست بود، همیشه برای رفقا و قوم خیش بچه خالاس بچه ماماس بردیم برشان و هم آموخته شده که سیستمش بسیار خوب است. د پیرودونکو په باور که وطني تولیدات وکارول شي له یوې خوا به د هیوادوالو لاسنیوی شوی وي او له بل لوري به د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه اخیستې وي. انسان باید همیشه از وطن خود چیزی که میخواد از وطن خود خریداری کنه، نه از کشور بیگانه. این همی باعث چیزی است که وطن ما شما پیشرفت میکنه. کسی که از کشور بیگانه رو بخره دیگه او بیگانه تشویق میشه، ما شما عقب میمانه. خپل هیواد تولیدات موږ وکارو نو خپل هیواد ته به هم ګټي، خپل وطنوال ته به هم ګټي، نو خپل د وطن تولیدات که وکارو دا به ډېره. د 400 والو څپلیو کاروباریان وایي که حکومت ورسره د ماشینونو او نور امکاناتو په برخه کې همکاري وکړي ګڼ شمېر خلکو ته کاري فرصتونه برابرولی او روزګارونه یې لا غوړېدلی شي.